د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه T20 او پاکستان استرالیا لومړی ټیسټ په راولپنډۍ کې دې په اړه به سره خبرې کوو شینواري سپیکس کې یو بل شی زموږ د فیسبوک شینواري سپیکس لایو افیشل د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه دی ورسره لیکلي هغې ته راشئ هلته موږ 10 سیکنډه کنټینیوس ریلز اچو هغه د خپل کرکټ انټراکشن مو زیاتیږي او نظر در سره شریک کوو زه ستاسې ورور نجیب الله شینواري سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو اولنۍ T20 د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ چې ده هغه خو تاسې ولیده چې ختمه شوه دویمه تقریبا یو 14 ساعته وروسته شروع کیږي د هغې په اړه به سره خپل نظر شریکو بیا به دې نه وروسته د پاکستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ میچ اوله ورځ د هغې په اړه سره خپل نظر شریکو نو شروعات د دې نه مخکې چې وکړو زموږ یو فیورټ لیګ سپینر د خپل ټیم یو بهترین لیګ سپینر او زموږ فیورټ کرکټر هم و شاین وان هغه د دې فاني دنیا نه لاړ دا دنیا چې ده همداسې ده دلته دا شی نشته دی چې هر څونه چې لرې په یو شړک کې ختمیږي او هر څه درنه پاتې کیږي نو بس الله پاک چې دی ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء نو د الله خوښه ده چې څوک بخي او چاته عذاب ورکوي موږ د مینې محبت خلک یو مونږه د مهربانه رب نه ورته دعا کوو چې الله دې وبخي اوس راځو د افغانستان T20 او بنگلاديش ترمنځ T20 په اړه لومړی T20 خو تاسې وکړو ته موږ کوم خپل ټیم شیر کړی و هغې کې دوی کیس احمد راچولی و بل ایکسټرا ګورئ که لوبه T20 هره لوبه هغې کې باید تا سره خپل پراپر ټیم سی ټیم در سره چې سی ټیم نه وي که T10 که T20 که ون ډے ټیسټ یار یو به بیلی افغانستان یو خو د T20 کپتان ما خو د په اړه خبرې کړې وې محمد نبي صاحب د افغانستان یو کرکټر دی هغه ورته عزت لرو مګر په ورلډ کپ کې هم ویلي زموږ د کپتاني خوښه نه شوه داسې هغه اټیکینګ اپروچ ورکې نشته دی داسې ښکاري چې محمد نبي صاحب چې دی بس په کرکټ باندې نور تیری ګیو اپ ورکړی هسې خالي سپیس سبا کوي که نه هغه کار روان دی مګر اوس چې کپتان دی که چرته د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې محمد نبي به T20 ورلډ کپ کې دوی کپتاني نو په کار ورته دا ده چې په دې باندې کار وکړي چې د خپل ټیم سیټ اپ باندې کار وکړي چې دوی به څنګه بیټسمینان څومره آلراونډران څنګه سپین بالران خو زما په نظر باندې راشد خان مجیب اند چې نبي ریټایر شي بیا د کیس ځای جوړیږي بیا همداسې شاهد الله کمال خو چې تر څو پورې دی د بل چا ځای پکې جوړېدل چې دا آسان کار نه دی نو دې د خاطره ښه به دی چې دوی په خپل ټیم بیلنس باندې کار وکړي دلته خو ما ته تاسې ټول وکته په 490 باندې خیر داسې چې مخکې ټیمونه دې نه کم باندې موټ شوي دي مګر ټیم داسې هغه بیټینګ خالیګاله رو ده زه خو همیشه دې طرفدار یم د افغانستان غوندې ټیم کې چې ابراهیم زادران او ریاض حسن دا نوې ټیکنیکل پلیران باید تا سره وي د افغانستان غوندې ټیم کې که T20 مې تا سره باید داسې پلیران چې هغه ګراوند شاټونه ووهي او گیم کیری کړي دې سره دا نورو پلیرانو ته فریډم ازادي په لاس ورځي چې خپل د زړه د خلاصه شپږیزې وهي نو حضرت الله زازی صاحب چې دی T20 دپاره که چېرته دوی داسې ساتي چې بس مثلا ډاینامیک پلیر ساتي هغه بیله خبره ده نو بیا هم باید هغه انټرنیشنل سټینډرډ خو یو څه سټینډرډ خو دی که نه هغه خو داسې دی چې هغې کې ته صرف لیګ سټمپ باندې نشي چلیدی دلته تا بیا بالران کیچ کوي مثلا 4م 5م سټمپ باندې ورته بال کوي هغه چې ته داسې راتاو کې درنه ټاپ ایچ شي یا درنه هغې طرف ته لاړ شي نو په دې باندې خو کرکټ نه کیږي زازی صاحب ته باید په دې باندې کار وکړې دا خو موږ یو کال مخکې ته راسې لګیا یو درته یو نیم کال 2 کاله مخکې هغه نړیوال جام کې چې ایکسپوز شوی وي موږ درته ویلي نو ستا خالي کار چې خالي داسې ټاپ غوندې دی آف سټمپ نو ټاپ نه هغه باید سی شاټونه ورسره زده کړي نو کوچ سره باید کار وکړي په ځان باندې دا خو داسې نه ده استرالیا کې ورلډ کپ دی هغې کې خو داسې نه چلیږي نو ښه به دی چې زموږ په نظر باندې په چا باندې په دې ځوانۍ کې د ټیسټ یا د ون ډے کرکټر لیبل ونه لګیږي اوس ریاض حسن یا ابراهیم زادران باید داسې نشي چې دا ټیسټ ته پاتې شي او ون ډے ته نه هاشم املا چې راغلی او صرف ټیسټ یې کاوه ون ډے موقع چا نه ورکوله خو چې ورې کړه ورته هاشم املا ریکارډونه جوړ کړه په ویرات کوهلي پسې 2م نمبر دی و بیا یو وخت کې ټاپ و وایي شوې چې 2000 ټاپ ټول نه کم
اننګز کې 2000 رنځې کړي 3000 4000 15000 6000 7000 پورې دا هغه شی معامله نو لیبل باید ونه لګیږي او موقع ورکړل شي ریاض حسن ته او ابراهیم زادران ته کنسسټنټ موقع ورکړل شي. اوس چې کوم یو سکواډ دی د دې په اساس باندې د زما په نظر باندې چې خالی اوس دومره بیټسمینان ورسره دوی سره شته دی نه دا چې کوم دوی سیټ اپ جوړ کړی دی په دې کې دومره بیټسمینان شته دی نه ورسره یو ورسره عثمان غني دی ډېر وخت راسي دی راځي او په بینچ کې کینه یا خو د عثمان غني ولوبوي په لوبه کې موقع ورکوي کنسسټنټلی معلومات پې وشي دا ګز او دا میدان که نه نو بس بیا عثمان غني غاړې ته کوي نو جست موو آن پوه شو داسې خو نه کېږي چې تاسې هر ټیم دا راولئ او په بینچ یې کېنوئ نو د باید د دواړو میچونو کې ورته موقع ورکړل شوی وای. خیر بیا هم میچ ته په کتو سره افغانستان هماغه حضرت زازی او رحمان الله ګربز به اوپننګ کوي او ون ډاون د ورسره دغه راواچي د زموږ بیټنګ ډېر زیات ایکسپوز شو او عثمان غني نمبر 4 درویش رسولی نمبر 5 نجیب الله زادران نمبر 6 محمد نابی نمبر 7 عظمت الله عمرزی نمبر 8 کریم جنت نمبر 9 راشد خان نمبر 10 مجیب نمبر 11 فضل حق فاروقی نو تاسو سره دی کې چې دی فضل حق فاروقی عظمت الله عمرزی او کریم جنت دا درې در سره فاز بادران شو نبی راشد مجیب دا درې سره سپینران شو دا شپږ بادران چې دا تاسو سره کافي شافي دي او د لپاره زموږ بیټینګ لاین اپ هم دې سره مضبوطیږي نو ان شاء الله باید دویمه لوبه چې دی د بنگلاديش نه وګټو خزله د خلاص لوبو کې چې لس پوینټ نشته چې د آی سی سی دغه څه پریشر نشته دی نو باید وې ګټو ګورو به ان شاء الله د افغانستان د بریا په هیله. اوس راځو د پاکستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ میچ اول خو ګوره دا د ټول پاکستانیانو دپاره او د پاکستان کرکټ بورډ دپاره غټ افتخار ځای دی چې 40 کاله وروسته استرالیا پاکستان ته راغله پاکستان ته یو داسې میجر ټیم راغی فل سیریز دپاره راغی دا د پاکستان کرکټ دپاره ښه نیوز دی د کرکټ د مینوالو دی او د پاکستان کرکټ بورډ دی دوی ته موږ ډیره مبارکي یو ځکه ستاسې ډومیسټک سیزن به دې سره اوس مثلا انټرنیشنل هغه چې کوم میچونه تاسې هوسټ کوئ یا کوربتوب کوئ ټول ټیمونه به تاسې ته راځي ستاسې په خپل پیچونو به تاسې سره لوبه کوي. اوس نن امام الحق چې دی 132 رنځې وکړي دا خپل ټیسټ کرکټ لومړی سینچري وه د چا خلاف د میچل سټارک خلاف د جاش هیزلوډ خلاف د پیټ کمنز خلاف دا درې هغه ټاپ فاز بادرانې په خپلو وکټ لوبول ولې کانفیډنټ وو دا وکټ دوی ته ښه برابره ده دوی په دې باندې همیشه لوبې کوي نو دې د خاطره دا سینچري به ورسره همداسې کومک کوي چې مخکې نور هم ووهي داسې به نوي پلیران هم راځي هغه به هم خپل دغه باندې هوم ټرف باندې چې دی سکور کوي دې سره به کانفیډنس لیول پورته کېږي او بل ځای ته به ځي همداسې به ښه پلیران جوړېږي نو دا دې دپاره ډومیسټک آمین ستا هوسټ خپل ملک چې هر یو خپل دغه ستا سیریزونه د خپل ملک هغه خپل ملک کې ته هوسټ کې یا د هغې کوربتوب وکې نو د پاکستان دپاره دا بهترین خبر دی او بل ښه کار دا و چې څنګه چې موږ ویلي پاکستان 245 زما په نظر باندې کم از کم لږ د اظهرلي چې دی دا خو ډېر زیات سلو بیټینګ کوي تاسو ټول ته معلومات دی تقریبا 38 سټرایک ریټ سره روانو دا بل ځان سره لږ سلو که خو 48 کې دی هغه 50 په ټیسټ کرکټ کې چې ته دی 55 او 60 پورې راسې دا ښه تیز سکور دی ځکه دا 3 نه پورته دغه یې دی مطلب دی په ټوله ورځ کې 300 رنزونه کولی شي نو پاکستان 245 زما په نظر رنزونه کم وکړه سبا په اول سیشن کې د کیری آن کې کوشش ته وکړي چې 100 سمثینګ رنزو کې چې یو ځل 350 نه واوړېږي وکټ اور نه کړي بیا د سکور لږ 30 کی او 500 سکور چې وکړي بیا هغې وروسته دی ډکلیر کړي استرالیا اخري لوبه اخري ورځ به یا څلورمه ورځ په د دغه نه وروسته لنچ نه وروسته یا ټي نه وروسته به استرالیا ته بیټینګ ورکوي ځکه پاکستان که دویم ځل بیا بیټینګ وکړي نو وکټ به ډېره زیات ټرن کېږي ساجد خان او دغه چې دی نومان دا دواړو دوی دپاره چې دی لکه خطرناک به ډیډلی به ځکه دا وکټې چې دي هغه تیار کریک او دغه دپاره اوس خو فلحال فلیټ ته دوی همداسې شروعات کوي نو
دا پاکستان چې دی دا میچ کې خپل گرفت باید مضبوط کی. اوس یې ښه شروعات کړی دی مګر دا باید همداسې کیری آن کړي چې کله 500 وکړي نو anything 500 یا 400 او 450 نه پورته هم ښه دي. مګر اسټرالیا سره ګوره ډیوډ وارنر دی، سټیو سمیت دی، دا ګوره د سپین ټاپ پلیران دی او نور هم عثمان خواجه از انذر ون، ټراویس هیډ، دوی ټول هغه د اسټرالیا دغه نه راغلي دي ایشز سیریز ګټلو نه وروسته. نو ښه خطرناکه مقابله به کوي سپیشلی په اول اننګز کې چې بال دومره نه ټرن کیږي او د فاست بالینګ کې شاهین نسیم شاه دواړه ښه تیز بالران دي 145 پلس کوي. نو ښه مقابله وي. لیټس سی چې څنګه چل کیږي. اوس خو ډېر مخکې دی چې موږ وایو چې پاکستان یې ګټي، یو ورځ دوه درې به لوبه وګورو هغې وروسته. خو زموږ په نظر باندې چې دی باید پاکستان خپل گرفت نورم مضبوط کړي او دا میچ وګټي. دومره باید ورته مشکل نه وي. مګر ګټل بایلل خو یو طرف ته د پاکستان دپاره دا یو غټه ګټه ده چې اسټرالیا راغلی ده پاکستان ته. بیا به نور خبرې په دغه باندې دویمه ورځ نه وروسته په دریمه ورځ باندې کوو. ګوره زموږ فیسبوک کې پیج شینواری سپیکس لایو افیشل ورسره پښتو کې لیکلي. نجیب الله شینواری اصلي پاڼه تقریبا 18-19 خلک پکې دي فالوورز. تاسې راشئ هماغې ته ټول هماغې پیج ته راځئ. هغلته 13 سیکنډه ریل اچول کیږي. زه هماغه اچوم په هغې سره د میچ دوران او هغې نه مخکې د خپل نظرونه شریکو. نو دغه شی زما خوښیږي. دا ویډیو چې دا موږ کله کله تاسې ته کوو نو دې د خاطره تاسې کوشش وکړئ چې هماغې دغه ته راشئ او همالته سره خپل انټریکشن به زموږ زیاتي. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. سلام علیکم.